موږ او تاسې کولی شو چې د 37 عدد له مربع څخه په ګټې اخیستنې سره په دې ډول سره هم وښیو. ښه نو که چیرې د 37 عدد ته وګورو، دلته 3 د لسیز په ځای کې دي. په څه معنا؟ په دې معنا چې موږ 3 داسې ګروپونه لرو چې په هر ګروپ کې لس مربع دي. دا یو د لسیز ګروپ، دا بل لسیز او دا بل لسیز. یعنې 3 داسې ګروپونه لرو چې په هر ګروپ کې لس مربع دي. دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. او که چیرې د 21 ځای ته راشو، نو د 21 په ځای کې موږ 9 لرو. د 21 په ځای کې 9 لرو. په څه معنا؟ په دې معنا چې 9 مربع لرو، داسې مربع چې په یوازې ډول لیکل شوي. دا 1 2 3 4 5 6 9. ښه نو د دې لپاره چې لا ښه وپوهیږو، راځئ دلته ولیکو 37 مساوي کېږي له، په دې ځای کې 3 د لسیز په ځای کې دي. په دې معنا چې موږ 3 لسیز لرو. جمع او د 21 په ځای کې 9 لرو یا 9 21 لرو. ښه نو که چیرې وغواړو له دې 37 عدد سره یو بل عدد هم جمع کړو، نو څرنګه موږ کولی شو چې جمع یې کړو؟ 37 به په خپله ولیکو یو ځل. 37 جمع. راځئ چې له دې 37 سره 2 نور هم جمع کړو چې څو کېږي؟ جمع 2. نو که چیرې دې ځای ته وګورو 2 د 21 په ځای کې دي، نو موږ او تاسې باید د 21 په ځای کې 2 مربع نورې هم زیاتې کړو. دا 1 دا 2 2 مربع مو دلته زیاتې کړي. نو څو کېږي؟ ښه نو که چیرې بیرته سوال ته وګرځو، زموږ او تاسې د لسیز ځای هیڅ تغییر نه ده کړی، ځکه دلته هم 3 لسیز درلودل او دلته اوس بیا هم 3 لسیز لرو. 3 لسیز لرو. جمع. خو د 21 ځای مو د پخوا په څیر نه ده، ځکه دلته مو 2 نورې مربع هم زیاتې کړي. څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 9 8 9 9 21 لرو. ښه نو اوس که چیرې ولیکو 37 جمع 2 څو کېږي؟ 3 لسیز او 9 21 لرو. 9 21. نو 3 لسیز 9 21 څو کېږي؟ 19. زموږ او تاسې ځواب 19 شو.